سلام او وخت مو په خیر هیله من یم چې تر دې دمه روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه مرهون مو نن د ژبپوهنې بنسټونو څلورم درس ته ښه راغلاست. په دې درس کې موږ پر درې عمده موضوعاتو بحث کوو چې تقریبا یو له بل سره نږدې او یو له بل سره تړلي دي. د تیرو درسونو په جریان کې موږ او تاسې د فنډامنټلز اف لینګویسټیک یا د ژبپوهنې د بنسټونو ځینې عمومیات مطرح کړل، پر ځینې مشخصو اړخونو وغږېدلو او ځینې عمومي مسایل مو وویل. یو سوال چې په فیسبوکونو او په ګروپونو او بالاخره په ډېرو ځایونو کې مطرح دی هغه دا دی چې د اوازپوهنې مضمون او د ژبپوهنې بنسټونه تقریبا ورته موضوعات لري. د دې علت دا دی چې موږ همیشه د هر علم په فنډامنټلز یا بنسټونو یا اساساتو کې د هغه علم ټول مصطلحات تشریح کوو. نو معلومداره خبره ده چې کله یو مشخص علم ته ننوځو نو د اساساتو ډېرې برخې به پکښې کوي. یو بحث چې پرون زما سره ځینو دوستانو مطرح کړی و هغه دا و چې تاسې ولې اواز او غږ په ډېرو ځایونو کې مشترک کوئ. د دې علت دا دی چې اواز خپله هغه وخت چې دی په ژبه کې ژبني محیط ته ننوځي په غږ بدلیږي، چې دا د اوازپوهنې د موضوع بحث دی چې وروسته یې زه کوم. ولې دلته د راتللو په علت یې دا دی چې موږ چې کله بنسټونه وایو په عمومي توګه د ژبپوهنې د علم په بنسټونو کې د همدغه علم د ټولو څانګو هغه عمومیات ویل کېږي. نو په دې اساس ځینې عمومي مسایل به مشترک وي. زه د دې پر ځای چې نور بحث ته ولاړ سم راځم د ژبې دغه درې بحثونو ته چې نن به موږ باندې بحث ولرو. زموږ د نن اول بحث او تر ټولو جدي او مهم بحث دا دی چې فکر او ژبه څه ارتباط لري. دا چې موږ په شروع کې ویلي وه چې ژبه د افکارو، د خیالاتو، د هیلو، د ارزوګانو او د نورو ټولو هغه موضوعاتو چې د انسان په مغز کې راګرځي د انتقال وسیله ده. نو چې د افهام او تفهیم وسیله شوله، معلومداره خبره ده چې دغه افهام او تفهیم په فکر باندې کېږي، په مغزونو باندې کېږي، په تعقل باندې کېږي، په تفکر باندې کېږي. او که چیرې ته یو فکر ونه لرې نو د انتقال لپاره اړتیا نشته. نو په دې اساس زموږ لومړنی بحث د فکر او ژبې اړیکې دي. تاسې پوهېږئ چې یو ژبنی عملیه یا ژبنی چار هغه وخت ترسره کېږي چې اړتیا رامنځته کېږي. د اړتیا پر اساس باندې په فکر کې یو شی سنجول کېږي او بالاخره مقابل لوري ته انتقالېږي. مقابل لوري هم هغه شی فکر ته انتقال کوي. که فکر ته انتقال نه کړي هېڅ بحث ورباندې نه کېږي. نو موږ ځکه وایو چې په روزمره خبرو کې چې کله یو چا ته وایو چې خبرې کوي چې په فکر وغږېږي، کله کله وایو چې اول یې سنجوه بیا یې کوه. دغه سنجول په فکر غږېدل د هغه اړخونه دي چې د ژبې هغه مانیز یا هغه فکري یا هغه اړخ موږ ته راڅرګندوي کوم چې زموږ خیالات او فکرونه دي. دلته ځینې باریکیو ته باید متوجه سو چې د یونان فلاسفو همیشه لیوني بې ژبې بللې وه، په داسې حال کې چې هغوی خبرې درلودلې، هغوی فکرونه درلودل. ډوډۍ خوړل خپله یو فکر دی چې مثلا یو ته وایې چې زه ډوډۍ وخورم، دا خپله یو فکر دی. ځکه که ډوډۍ وخورم نو وږي به پاته نسم او چې وږي نسم پاته نو ژوند به وکړم. هر شی چې زموږ په ژوند کې تاثیر اخلي هغه په ذهن سنجول کېږي. زموږ او د حیواناتو یو فرق هم دا دی چې موږ فکر کوو او هغوی فکر نه لري. که څه هم چې ډوډۍ خوړل د شعور برخه ده او حیوان هم ډوډۍ خوري، مګر دغه پروسیجر یا پروسه یې بیا فرق لري. حیوان هر شی اول ټیسټوي بیا یې خوري، ولې موږ په اړه فکر کوو بیا یې خورو. نو دغه د شعور او فکر هغه باریکۍ دي. فکر په مجموعي توګه د انسان د کنټرول او د پاچا حیثیت لري. د فکر وظیفه خپل عمل نه دی بلکې د پاچا حیثیت لري چې نور غړي دغه کوي. دلته یو سوال پیدا کېږي چې ښه د فکر خبره کوو او بیا وایو چې د وجود پاچا دی، او هلته بیا وایو چې زړه د وجود پاچا دی. له طبي لحاظه، له روانشناسي لحاظه زړه فقط یوه د غوښې ټوټه ده. نور دی حس لري نه، دی فکر کولی سي، نه دی شی ثبتولی سي، نه. ټول شیان په مغزو او په فکر باندې. دا چې ولې دی تیزېږي هغه د وینې جریان تیزېږي. د وینې د جریان د تیزېدو سره د ضربان تیزېږي. او کله چې بیا راځو مذهبي عقایدتي مسایلو ته چې په قرآن کې هم ویل سوي دي چې زړه تر ټولو مهمه برخه ده د انسان د وجود. د دې علت هم همدا دی چې د انسان په وجود کې زړه
د پاور سپلای حیثیت لري. که چیرې زړه ودرېږي د انسان وجود مري، که چیرې زړه ونه درېږي، که د وجود بل هر غړی ودرېږي انسان نه مري، مګر د زړه په وسیله انسان مري، ځکه هغه د وینې جریان یا هغه د برق جریان قطع کېږي. وینه د انسان په وجود کې د برق حیثیت لري. نو په دې اساس دی تر ټولو مهم بلل شوی دی. او په قرآن عظیم شان کې چې د کم زړه بحث کېږي هغه مجاز دی، هغه حقیقت نه دی. اوس مثلا هلته ویل کېږي چې په زړه باندې یو تور دغه ایښول کېږي، نښه ایښول کېږي. که چیرې موږ د مسلمان زړه او د کافر زړه راوباسو، د کافر زړه هم زموږ لپاره کم زړه دی، هېڅ په شکلي لحاظ فرق نشته پکښې کې. مګر دغه چې کوم ویل کېږي چې په زړه یې توره نښه ویل کېږي، توره ټاپه ویل کېږي، هغه دغه بحث نه دی چې مثلا په دغه زړه یې مطلب دی، هغه وجداني زړه دی، هغه مجازي زړه دی. نو په دې اساس زړه د تعقل او د تفکر څخه خلاص یو شی چې دی چې انسان په سینه کې دی، د ده تیزېدل، د ده حساسېدل هغه د وینې د جریان مسله ده. نو په دې اساس موږ د فکر په اړه چې بحث کوو، د مغز د انسان د وجود کنټرولر زړه نه بلکې مغز دی، مګر وینې زړه یې د وینې د جریان د تیزوالي، د آراموالي او د نورو سبب کېږي. موږ چې کله د الفاظو په اړه بحث کوو، نو په دې اساس موږ وایو چې د الفاظو ټاکل، د کلماتو ټاکل او دا د خبرو د جملاتو ټاکل دا د فکر کار دی. نو په دې اساس لومړی یو هدف ټاکل کېږي او د هدف وروسته بیا دغه شی سنجول کېږي. هغه د هدف هم د مغزو په وسیله ټاکل کېږي. بیا لومړی اړتیا رامنځته کېږي، اړتیا په هدف بدلیږي، په هدف څخه وروسته هغه ته مناسب الفاظ د ذهنونو په وسیله ټاکل. بیا ذهن امر کوي چې د الفاظ دې ولاړ شي، د ژبې دې ووځي. نور وجود د انسان د مغز په خدمت کې دی چې الفاظ قالبونو ته واچي او راویې باسي. نو په دې اساس لومړی اړتیا، د اړتیا وروسته د هدف ټاکل، د هدف وروسته د مغزو کې د هغه شاربل او مناسب الفاظ ورته ټاکل، او بیا د مغزو په وسیله خولې، ژبې او شونډو ته د حرکت امر چې د هغه په وسیله باندې دا څه شي حرکت وکړي. نو موږ وایو چې د فکر د نظریو مجموعه ده او ژبه د دغه نظریو د بیان وسیله ده. یعنی فکر، ژبه د فکر مادي اثار دي، ژبه د فکر مادي اثار دي. مادي اثار په دې معنا چې هغه فکر دی چې په ژبه کې وړاندې کېږي، چې د نظریو مجموعه هم بلل کېږي. هغه نظریې چې زموږ په ذهن کې راځي د هغو مجموعه ده وړاندې کوو یې، او د په مغزو کې د انسان راګرځي هم د همدغه ژبې په وسیله باندې دغه کېږي. نو په لنډه توګه ویلی شو چې ژبه د فکر مادي اثار دي چې د سنجولو وروسته رامنځته کېږي. یو شی چې دلته تاسې متوجه اوسئ، کله چې انسان عصباني کېږي نو فکري قوه یې فکري قوه یې سلبیږي، نو دی چټیات وایي، ښکنځل کوي، بدې خبرې کوي، او په بې فکرۍ کې خبرې همیشه څه شي راوځي؟ ناسنجیده او ناخوښه او خرابې راوځي. نو په دې اساس فکر او ژبه یو له بل سره تر ټولو مهم شان. اوس نو دلته سوال پیدا کېږي، ښه چې فکر او ژبه له یو بل سره وتړل شول، نو ژبه بیا جوړه له څه څخه ده؟ موږ ولیدل چې په لومړي اساس او سر کې ژبه له اهدافو، له اړتیاو او له فکرونو څخه جوړه ده. مګر دا یو مادي وجود مو یاد کړئ چې د مادي اثار دي. نو چې مادي اثار شوه، په لومړي سر کې موږ کله چې مو مغزو څخه دا شی حرکت راوکړي، دا خیال حرکت راوکړي، خولې ته راځي، دی مادي وجود پیدا کوي. مادي وجود چې پیدا کېږي، موږ په لومړي سر کې ویلي وه چې ژبه اوازونه او غږونه دي. اوازونه په مجموعي توګه دا ټول اواز دی، دا اواز دی، دا اواز دی، او اواز دی، د هر شي د اواز دی. مګر کله چې مې د دې څخه پ، پ، ل، ر پلار جوړ کړي، دی مې ژبني محیط ته ننویستی. ژبني محیط ته چې ننوتی، دی په غږ بدل شو. نو لومړی اساس د ژبې اواز دی. د اواز څخه غږونه جوړېږي. غږ یو ځای سو، یو مانیز توکی یې رامنځته کړي چې پلار دی. پلار، د پلار څخه مخکې موږ یو ضمیر اچوو، زما پلار او زما ورور کور ته ځي. کلمات یو ځای کېږي، مورفیم جوړي. دلته تاسې مورفیمونه ګورئ. زما یو واحد مستقله معنا لري، پلار یو واحد او مستقله معنا لري، مګر یو مورفیم دی چې چشتړي زما پلار او زما ورور. دلته او چې شو خپل معنا ونه درلودل، ولې د جمله کې معنا جوړي، نو دی هم یو مورفیم دی، ولې مستقل مورفیم نه دی.
د دغه څخه څه جوړ شوله د اواز څخه غږونه د غږونو څخه کلمې او مورفیم په مجموع کې جوړ شو چې یو مستقل مورفیم دی یو غیر مستقل پلار مستقل مورفیم شو چې مستقله معنا لري او غیر مستقل مورفیم دی خپل معنا لري بلکې د نور کلمات سره معنا شني او زما پلار او زما ورور یو عبارت شو کور ته ځي بل عبارت شو دوه عبارتونه یو ځای شول زما پلار او زما ورور کور ته ځي دا یو جمله شول زما پلار او زما ورور کور ته ځي او هلته ډوډۍ خوري دا یو پاراګراف شو هلته ډوډۍ خوري او بیا زما د مشرې خور سره ویني زموږ روزمره خبرې په لومړي سر کې له اوازونو غږونه له غږونو مورفیمونه په دوه ډوله مستقل او غیر مستقل مستقل هغه چې په مستقله توګه معنا ولري تړلي او آزاد هغه چې په مستقله توګه معنا ولري تړلي هغه چې مستقله توګه معنا نه لري بلکې د یو بل مورفیم سره یوځای کېدو کې معنا شي او عبارتونه جملې او زموږ روزمره خبرې نو ژبه په عمومي توګه له چی څخه جوړه شوې ده له دغو فروعاتو څخه جوړه اوس نو دا جوړه شول اوس د دې د انتقال په نتیجه کې یو ژبنی چار یا ژبنی عملیات ترسره کیږي نو اوس موږ راځو ژبنی عملیه ژبنی چار ترسره کړو ژبنی چار څه شي تاسو درس وایاست تاسو غواړئ په یو شي پوه شئ دا هدف مو وټاکئ دغه هدف سنجول کیږي دا د مغز او د فکر کار دی چې هغه وسنجي دغه سنجول ژبې ته راځي ژبه دا کلمات جملې عبارتونه دا جوړي دا تر خولې وځي ځي د یو سړي غوږ ته هغه فکر ته انتقالوي او په فکر کې دا شاربل کیږي د هغه په اړه عکس العمل جوړیږي عکس العملونه څو ډوله دي یو خاموش عکس العمل دی چې ته دا زده کوې دوهم حرکي عکس العمل دی چې ته په هغه کې یا سوال پیدا کوي یا په هغه قارېږي یا په هغه خوشحاله کېږي دا دوه ډوله عکس العملونه بیا دغه عکس العمل ته بیرته په نتیجه کې یا چې خاموشه سوې زده دې کوي یو مکالمه دې د ځان سره وکړه او که ته بیرته عکس العمل په حرکي توګه ښایې ته بیرته جواب وایې هغه جواب بیرته راځي زما ذهن ته او نو د اړتیا په صورت کې د هدف د ټاکلو وروسته د خبرو سنجول پر ژبه روانول د بل سړي ذهن ته انتقالول او د هغه عکس العمل اخیستل او بیرته ستا تر تا پر راتګ دا ژبنی چار یا ژمري عملیات ستاسې د نن د درس درې موضوعات اول ژبه او فکر څه تړاو لري بحث مو یې وکړئ چې یو له بل سره چې کنکټ نه اوسي یو د بل سره تړلي ونه اوسي هیڅ ژبه نه رامنځته کېږي دوهم ژبه له څه څخه جوړه شوې ده له اوازونو غږونه له غږونو مورفیمونه له مورفیمونو څخه تړلي او ناتړلي مورفیمونه عبارتونه جملې او بالاخره زموږ روزه برخه دریم ژبنی عملیات څنګه ترسره کیږي لومړی هدف ټاکل کیږي هدف اول اړتیا رامنځته کیږي اړتیا څخه هدف ټاکل کیږي د هدف څخه وروسته موږ دغه سیستم او جوړښت جوړو دغه څخه وروسته موږ ځو یو بحث ته ننوځو او دغه زموږ ژبنی چار ژبه له چی څخه جوړه شوې او ژبه او فکر څه اړتیا لري د نن درسو تر بل درسه پورې چې زه ستاسې مخ ته راځم له تاسې مې هیله دا ده چې په کورونو کې پاتې شئ کتابونه مطالعه کوئ لوبې وکړئ لډو وکړئ فلمونه وګورئ سریالونه وګورئ ولې د کورونو څخه مه راوځئ ځکه د کرونا وبا په ډېر تیزۍ په افغانستان کې خپرېږي پر خپل کورنۍ خپل ځان او د افغانستان پر راتلونکي باندې ورحمېږئ آباد سرلوړي او سوکاله اوسئ تر پنځم درسه پورې پر الله پاک سپارم